بسم الله الرحمن الرحیم. نن لکه څنګه چې نور ویډیوګانو کې تاسو ته ما ویلي دي چې د دوی خلک راځي زموږ هېوادونو ته او دغه ګوري چې دلته دا شی په څو ده او دا قیامت ده او دا ارزانه ده. دا چې نن زه ځم یو هوټل ته، بیګا مې یو ایډ لیدلی و، هغه ته ورځم او ګورم چې د 10 15 شل یا 10 یورو څومره خوراک ورکوي، څه شي کېږي، منیو یې نه درته معلومه چې ورسم چې دا ارزانه ده، قیامت ده. خو کسان چې کوم کار کې کوي هغه افغانان دي. نو ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ چې ورسو او ویې ګورو چې دا څنګه ارزاني ده، قیامتي ده دلته په هوټلو کې. اکثره هوټل خو ګډ وډ ریټونه لري، خو دغه هوټل داسې ده چې انډینز بار په نوم باندې هوټل ده. خوراکونه نه پوهېږم چې هندي خوراکونه به یې کې، پاکستاني به یې کې او که افغانستان خوراکونه به یې کې، خو دا هوټل کې کار افغانان کوي. ځکه ما یوه ویډیو کتلې وه، اوس ورځم هغه ادرس ته ځان رسوم. ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ او ګورو چې څه شی دي، په څو روپۍ دي، پرې خوند یې وګورو او ریټ یې هم درته ښیم. او بل ماشاءالله دا جای هم راسره ګوره، یو خو د خلکو صفایي ډېر زیات خیال کوي. بیخي دا لږ لږ پاڼې واڼې سیونې، دا خو موسم په بدلېدا ده. دغه هم د دوی چرچ ده، چرچ کلیسا چې ورته وایي. دا لږ لږ پاڼې ماڼې چې وینئ، دا هم موسم په بدلېدا ده، همدغه پاڼې راتوی سوي دي. او نه پوهېږم داسې نو چې ورسم او هلته افغانان په ټکټي باندې نه وي، دا ټایم ډاوچ لینګویج کسان کې ولاړ دي، بیا به ډېره سره سخته شي چې زه یې پوه کوم یا د دوی نه زه پوښتنه کوم چې څه شي مې په کار دي. او بله مین خبره چې دوی به ما د ویډیو اجازه راکړي که نه، ځکه دلته هر ځای نه پرېږدي چې ته ویډیو وکړې. نو معلومېږي به چې زه ور ورسېږم چې دوی ما ویډیو ته پرېږدي که مې نه پرېږدي. یوه دلته بله خبره ده چې هر ځای ته ځې اول باید خپل ټیم سیټ کړې چې په دې بجې باید زه روان سم، په دومره بجو باندې رسېږم. ځکه هلته ټرین درنه لاړ شي یا بس درنه لاړ شي، بیا سړی ډېر فضا شي، بیا به ګنټه انتظار کوي په یو نیم کې. نو بس هوټل ته په رسېدا یم انشاءالله، هوټل ته چې ورسېږم نو هلته بیا هر شی در باندې ګورم. او تاسو ته زه بار بار یم چې ویډیو مخکې د نورو افغانانو سره هم شیر کوئ او دغه سره سره یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کوئ. ښه نو دا تر دې ځایه خو راورسېدم. دا دې ته مخامخ هوټل ده، دا شاته یو خو دا ښار د کسل په نوم ده، بل شاته سیټي پوینټ ده. سیټي پوینټ ته مخامخ دې لار باندې دې بلډینګ کې دننه دغه هوټل ده. دا زه اوس د هغه ته راننوتم، دې هوټل ته دې ځای نه مخامخ کسان چې ولاړ دي هماغه هوټل ده. نو ورځو ګورو، منیو یې ګورو، خوراک یې ګورو، هر شی دی تاسو سره شیر کوم چې کوم شی په څو ده او څنګه ده. دا هغه د ماشاءالله چې راغلو اول خو مې په سموسو سترګې ولګېدې. سموسو سره تور بانجان دي، چټنیانې دي، قسم منیو کارت راخلم، هغه هم درته شیر کوم. لکه دا څنګه چې څومره لرې نه ورته راغلم، تاسو ته ما وویلې چې بیګا مې یو ایډ کتلی فیسبوک باندې د رسټورانټ. نو کسان خو همغه ماشاءالله چې افغانان کار کوي همغه کسان ولاړو او خوراک یې راوړه. بله خبر چې څنګه تاسو ته ما وویل چې ډېر ارزانه وي، همغه عمره ارزانه ده. او ویډیو کې تاسې راسره وګورئ، ذایقې هم چک کوو. دا سموسه ورسره پکوړې، ورسره چکني او 2 قسمه کړایي ده پکې، چکن کړایي ده، وریځې دي. دا ټول خوراک دی د مینیو له طرفه تقریبا زه خو ذهن کې ډېر هغه باندې پسې راغلی یم، خو تقریبا د دې پاوشه قیمت راځي. او دې اوس ذایقه هم چک کوو چې ذایقه یې څنګه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولې ذایقه چک کوو. واقعي چې د کوم جنم ورته راسئ انشاءالله په راتګ به نه پښیمانه کېږئ. وریځې او کړایي خو ډېر زیات خوندور خوند لري. دې سره دا سموسه هم چک کوو. سموسه ډېر وخت بعد ګورم، ځکه چې دلته دا شان ډېر مشکله پیدا کېږي، چې پیدا کېږي هغه بیا ډېر ورپسې ګرځي. چټني ډېره ښه ورسره جوړه کړې ده.
واقعي چې څومره په صفت څومره لرې نه په یو خوراک کې لاړ شي او بیا هغسې سړی پیدا نه کړي نو ډېر خفه کېږي. نو زه خو چې په کوم نیت ورته راغلی یم واقعي چې هغومره زیات ښه خوند یې ده. سموسې خو موږ په وطن کې خوړلې وي او بالکل هغه د وطن خوند مې ور بیا خولې ته راغی. همدغه شانې کړایي وریځې نو په راتګ شکر د پښیمانه نه شوم. هر کله تاسې هم راتلی دې رسټورانټ ته ادرس یې شیر کوم درسره. ماشاءالله کسان ټول افغانان دي کې یعنې خبرې کول هم سره ډېره سخته نه وي. اکثره کسان چې نوي راسي بیا دلته ډوچ والا خلک وي هغو سره بیا خبرې کول لږ سخت دي. نو زه خو څنګه راغلم په پښتو رسروغ کې د ډېر احترامانه رویه یې وکړه. او بل دوی چې هر کله دلته خوراک تیاری نور رسټورانټو غونته زوړ خوراک نه وي لږ انتظار به کوي ورته شاید تازه پخوي درته تازه خوراک درته راخلي. د ما خو خپله ډېر زیات خوښ څه نو همدغسې ویډیوګانو کې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. که هر څوک یوټیوب چینل ته نوي یې سبسکرایب یې کوئ. نو کوشش به کوم چې په آلمان کې په تاسې باندې نور د افغانانو ښه رسټورانټونه وګورم د پاکستانیو در باندې وګورم چېرته ښه خوراکونه وي او کوم نور د چکر ځایونه وي چېرته سړی لاړ شي او په غتک باندې پښیمانه نه شي داسې ځایونه در باندې وګورم. ښه نو له هوټل خو راووتم نو اوس به په دې باندې تاسې خپله رایه ولیکئ چې دا خوراک قیمت او ارزان او مناسب و. د تاسې په خیال تاسې دې ته څومره ریټینګ ورکوئ چې په دې روپیو باندې همدغه خوراک ارزي او که نه ریټ جګ او که نه ریټ یې بیخي مناسب یا کم و. دغه یې هم منیو کارډ ده دغه یې اډرس ده دا یې نمبرې دي دې سره دغه ټول خوراکونه لیکي 1.5 یورو 3.5 یورو 2 یورو 7 یورو 10 یورو 1.5 که دغه خوراکونو کې بیا فرق ده. مطلب دا اوس مکمل خوراک نه دا یو شی مثال اوس یو سموسه ده سموسه ټیلر په 3.5 روپۍ ده. مطلب سموسه ټیلر یو سموسو چاټ شانته جوړوي